اگر سلامونه نه کې هله احترامات دلته زه په ډیرو نظریو خبرې کله کله وکړم نو زه دا غواړم چې ټولو افغانانو پښتنو ته دا معلومه وي چې زما نظریه څه ده. زه یو مسلمان کم پرست یم. د کم پرستۍ نه سوا زه هیڅ یوه نظریه نه منم، خو مسلمان کم پرست یم. او عموما که موږ وګورو پښتون چې دی هغه د ځان سره اسلام هم ګرځوي، سم د اسلام نه سوا هیڅ کله بله نظریه نه مني. خو که چېرې موږ پښتو وګورو نو موږ ته معلومه شي چې کم څه په پښتو کې دي هغه په اسلام کې هم دي. که په پښتو کې جرګه ده نو په اسلام کې شورا ده. که په پښتو کې پت دی نو په اسلام کې عزت دی. که په پښتو کې بدله ده نو په اسلام کې انتقام دی. که په پښتو کې چیغه ده نو په اسلام کې لښکر دی. نو مطلب دا شو چې پښتو او اسلام بالکل یو شان دي. خو دلته ځینې داسې روایات دي چې بد دي په پښتو کې، هغه جوړ کړي شوي دي، هغه په پښتو کې شته نه، خو د بر نه خلکو په موږ باندې راتپلي دي او پښتنو قبول کړي دي. حالانکه پښتو په سوچا معنو کې بیخي اسلام دی. باید چې موږ د کم پرستۍ نه په دې وجه باندې نفرت ونه کړو چې حالانکه په پښتو کې یا په کم پرستۍ کې دغه بد ټکي دي. کم پرستی په اصلي معنو کې د خپل کام دپاره شناخت غوښتل، د خپل کام دپاره حقوق غوښتل، د خپل کام دپاره خودمختاري، د ژبې دپاره ترقي، د ثقافت دپاره وده، دې ته کم پرستی وایي. خو زه نه پوهېږم چې ملا صاحب ولې موږ ته دوزخیان وایي، ملا صاحب ولې زموږ د کم پرستۍ نه ډډه کوي. ملګرو زه یو کم پرست یم. زه په ننني وخت کې د افغان نه علاوه نور کامونه داسې نه وینم چې په افغان نه زیات محکوم وي، په افغان نه زیات مظلوم وي، په افغان نه زیات کړېدلي ژړېدلي وي، یا په افغان نه زیات زورېدلي وي. او ټولو ملګرو ته هم وایم چې کم پرستي بیخي انسانیت په دایره کې ده. خو که چېرې څوک ترې نفرت کوي نو دغه نفرت چې دی دغه زموږ دښمنانو جوړ کړی دی. کم پرستي دې ته نه وایي چې زه د بل کام په مخ نو کارې خښې کړم او خپل کام ته یې راوړم. نه، داسې هیڅ کله نه ده. پنجاب د ځان ته خپله حقوق غواړي، زه به یې ځان ته خپل حقوق غواړم. پنجاب د خپله کم پرستي کوي، زه به یې خپله کم پرستي کوم. نو که موږ د تاریخ کتابونه وګورو یا اسلامي مطالعه وکړو نو موږ ته معلومه شي چې هر پیغمبر د خپل کام دپاره ډېر څه غوښتي دي. او جناب محمد رسول الله هم آخري دعاګانو کې که چېرې دا ټول امت دپاره دعاګانې غوښتي دي نو د خپل عرب دپاره یې خصوصي دعاګانې کړي دي. مطلب دا شو چې کم پرستي څه بده خبره نه ده، خو چې کمې بدې خبرې ورګډې شوي دي هغه د بهر نه راغلي دي او ما ورته قبولې کړي دي. مننه.